ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ. عبران نادان یم د ثوابۍ د پیج نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ ستاسو دپاره نوې د کسانو نه مرکې ریکارډ کوو د ستاسو دپاره د ثوابۍ پیج ته یې راوړو او تاسو ته په دې پاڼه باندې ږدو. نن موږ سره بیا پروګرام کې ناستېږي بلال جان چې د باسیلي باسي صاحب کلام نه ډېر ښکلی نوی کلام یې لیکلی دی او بلال صاحب به په ترنم کې تاسو ته وایي. راځئ چې ملګرو دا واورو. تا مې د زړه د محبت سره دوکا کړې ده، تا مې د زړه د محبت سره دوکا کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده. زبستا کمې د الفت خبرې یاد ساتما، زبستا کمې د الفت خبرې یاد ساتما، زبستا کمې د الفت خبرې یاد ساتما. خارا لحظه کې دې په ما باندې غوسه کړې ده، خارا لحظه کې دې په ما باندې غوسه کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده. کپی درانیږي کسبو کېږي زه دې نه پېژنم، کپی درانیږي کسبو کېږي زه دې نه پېژنم، کپی درانیږي کسبو کېږي زه دې نه پېژنم، کپی درانیږي کسبو کېږي زه دې نه پېژنم. دغه خبره مې دنیا ته په ښکاره کړې ده، دغه خبره مې دنیا ته ښکاره کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده، جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده. تا مې د زړه د محبت سره دوکا کړې ده، تا مې د زړه د محبت سره دوکا کړې ده، او جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده، او جانانه ستا د یارانې نه مې توبه کړې ده.